السلام علیکم ډیوا لرننګ اکیډمي مو د یو نوي درس سره هرکلی کوي. نن به موږ د مایکروسافټ ورډ 2021 په هوم ټیب کې کار کوو. په هوم ټیب کې موږ د پاراګراف کمانډ وایو کوم چې د افیشل کسپانې د لپاره ډېر زیات ضروری دي، یعنی کوم چې د تاریخ خط او کتابت د لپاره ډېر زیات اهمیت لري. د سره سره به موږ د پاراګراف چې کوم ټیپ اینډ ټریکس دي دا به هم وایو. آنلاین به موږ ټایپینګ پریکټس څنګه کوو، فونیټیک کیبورډ به څنګه ډاونلوډ کوو، مختلف فانټس به څنګه ډاونلوډ کوو، په مایکروسافټ ورډ کې به اردو څنګه لیکو، او یا که د یو کس چېرته اردو یا د انګلیش ټایپینګ سپیډ کمزوری دی نو په مایکروسافټ ورډ کې به موږ وایس ټایپینګ څنګه کوو، یعنی که موږ اردو کې خبرې کوو یا انګلیش کې خبرې کوو او هغه اټومیټیکلی په مایکروسافټ ورډ کې لیکل کیږي. افیشلی موږ کم پانټ استعمالو، کم پانټ سایز استعمالو، دا ټول به انشاءالله په نن ورځې لیکچر کې کلیر کوو. راځو د مایکروسافټ ورډ دغه پروګرام کولاو. اچھا نن به موږ په دې هوم ټیب کې دغه د پاراګراف کمانډ وایو. دا د پاراګراف کمانډ دی. دې نه مخکې لیکچر کې موږ پانډ او کلیپ بورډ کمانډ ویلو. نن به د پاراګراف دغه کمانډ وایو. نو زه یو پاراګراف لیکم، په هغه پاراګراف باندې بیا موږ دغه کمانډ اپلای کوو. موږ سره فارموله ده رینډم، دا موږ سره فارموله ده. ٹھیک شو. دې نه علاوه موږ سره فارموله بله هم شته، ورته لیکو چې لورم او بریکټ شروع بریکټ کلوز. دا زموږ سره فارموله ده چې موږ سره رینډملی لیکل کوي. یو فارموله زموږ سره د رینډم ده ایکول او بیا رینډ. بیا دې کې ورته موږ پاراګراف هم لیکلی شو چې یاره موږ سره څو پاراګراف وي، دوه پاراګراف دي او هر یو پاراګراف د څلور لاینې. دا چې موږ انټر کړو موږ سره دا پاراګراف راغلو. دا یو پاراګراف دی، موږ سره دوه پاراګراف دي او په دې باندې موږ دغه د پاراګراف دغه کمانډ ټول اپلای کوو. دې ته موږ پیج مارجن وایو. دې نه دې پورې چې کومه حصه ده دې ته موږ لیفټ مارجن وایو، دې ته موږ ټاپ مارجن، دا رائټ مارجن دی او دا باټم مارجن دی. اوس فعل کمانډ چې موږ سره کوم سره دی هغه الاین لیفټ دی، یعنی لیکل د صفحې د دې سر نه شروع کیږي. دې باندې موږ کلیک کوو، لیکل به د صفحې د دې سر نه شروع کیږي، په دې سر باندې به ختمیږي. کله په دې باندې کلیک کوو نو دا سنټر ته لیکل زموږ راوړي. ګوره دا په منځ کې ځای کوي. او دغه کمانډ چې کوم دی کنټرول پلس آر د شارټ کټ کې ده او دا د رائټ سایډ نه لیکل شروع کوي، یعنی د دې سایډ نه به زموږ لیکل شروع وي او په دې سایډ باندې به ختمیږي، د صفحې په دې سایډ باندې به ختمیږي. او دلته کې دغه آپشن چې کوم دی دغه یو دا د جسټیفای دپاره دی. جسټیفای څه کار کوي؟ و دې پاراګراف کې تاسو وګورئ دغه یو لاین وړوکی دی، دا لاین غټ دی، بیا دا لاین وړوکی دی، بیا دا لاین ښه وړوکی دی، دغه شان دا لاین غټ دی ګوره، بیا دا دوه لاینونه وړوکي دي، بیا دا پسې ښه وړوکی دی. نو دې د جسټیفای کول دپاره موږ سره دغه آپشن دی. دا موږ ټوټل سلیکټ کړو او بیا راشو په دې جسټیفای باندې کلیک کړو. دلته تاسو څه ګورئ دغه لاینونه ټول یو شانته شو. ګوره دې ته موږ جسټیفای وایو. د کیبورډ نه شارټ کټ کې د جسټیفای دپاره کنټرول پلس جی ده. په دې کې جسټیفای کې نور آپشن هم شته، جسټیفای لو، جسټیفای میډیم، جسټیفای های. که جسټیفای های باندې موږ کلیک کړو نو بیا به د الفاظ ترمنځ د فاصله سیوا شي. داسې وګورئ د الفاظو ترمنځ فاصله سیوا شو. دې نه علاوه دغه یو آپشن چې موږ سره کوم دی دا د لاین سپیسینګ دپاره دی، یعنې که دا موږ سلیکټ کړو داسې او بیا راشو دې باندې کلیک کړو دا موږ سره د لاین ترمنځ چې کوم فاصله ده دا سیوا کوي. ګوره ٹھیک شو. دا موږ دلته نه کولی شو، راشو دلته نه ورته موږ سپیس سیوا ورکړو. داسې ګوره دغه څومره سیوا شو. دلته موږ لاین سپیسینګ ورکولی شو. دا ایډ پاراګراف بیفور، ایډ سپیس بیفور پاراګراف او ریموو سپیس افټر پاراګراف. دا موږ سره دوه پاراګراف دي. دلته دې باندې زه کلیک کوم، ګوره دا موږ ته پاراګراف شو کوي چې څو پاراګراف دي، کوم ځای باندې پاراګراف ختمیږي. دغه یو سمبل سره به دی چې موږ کلیک وکړو، ګوره دا موږ ته وایي چې تاسو سره درې پاراګراف دي. دلته دا سمبل ځکه راغلی چې موږ د انټر کی پریس کړل د کیبورډ نه. د کیبورډ نه چې کله موږ د انټر کی پریس کړو د مطلب د نوی پاراګراف شروع کیږي، نوی لاین نه نوی پاراګراف شروع کیږي. ٹھیک شو. دا موږ سره دوه پاراګراف دي، یو پاراګراف دغه یو دی او بل پاراګراف دا دی. او دا آپشن څه کار کوي؟ دې پاراګراف ترمنځ چې کومه فاصله ده دغه فاصله د دې ریمو کول دپاره موږ داسې کوو، دا موږ سلیکټ کړو، بیا راشو دلته
او دلته نو ریموو سپیس افټر پیراګراف ګوره هغه فاصله اوس کې ختمه شو. دا موږ داسې کوو چې کله موږ لیکلو کوو په صفحه کې یو دوه درې لاین داسې چې هغه بلې صفحې ته اوښتي نو موږ دغه پیراګراف ترمنځ دغه فاصله ختمه کړو نو په یوه صفحه کې بیا ټوټل ځای شي. موږ واپس سپیس ورکوو دلته راشو ایډ سپیس بیفور پیراګراف دا واپس راغلو. دا دین علاوه دا زموږ سره شیډینګ دی. دلته نه موږ بیک ګراوند کلر ټیکسټ ته ورکولی شو مختلف کلر ورکولی شو. دلته چې راشو دلته نور کلرونه دي د مور کلر باندې کلیک کوم سره نور کلر بیا راشي دلته نه موږ هم سلیکټ کولی شو. ٹھیک شو او دا زموږ سره څه شی دی دا بارډر دی. دلته موږ پیج ته بارډر ورکوو یا یو ټیبل ته بارډر ورکوو دغه بارډر آپشن دی موږ سره. ٹھیک شو دې لپاره زه یو ټیبل جوړوم په ټیبل باندې به موږ دغه د بارډر کمانډ اپلای کوو نو موږ سره به پته ولګي چې یاره دا څه کار کوي. نو راځو ټیبل انزرټ مینو ته رالو نو انزرټ ټیب ته بیا دلته راځم دلته نه ټیبل ډالم ګوره چې څومره کالمونه څومره روګانې تاسو به کار یو دلته نه تاسو رااخیستی شئ. موږ وایو چې یو سیریل نمبر دی یو دی نیم یي فادر نیم دی ایډرس یو فون نمبر دی دومره موږ رالو. ٹھیک شو یا دا د کیبورډ نه هم کولی شم د کیبورډ نه څنګه کوم چې راشم دلته کې ولیکم پلس بیا ماینس ماینس بیا پلس بیا ماینس بیا پلس بیا ماینس دا پلس زموږ سره کالم شو کوي او ماینس دغه شو کوي دا د کالم ترمنځ فاصله. دوم د کالمونو ځانم دا چې کیبورډ نه زه اوس د انټر بټن پریس کړم دا مو سره یو ټیبل جوړ شو داسې وګوره. ٹھیک شو که نه او چې زه په ټیب باندې داسې ځم مخکې دا ټیبل موږ سره غټېږي ګورئ. ٹھیک ده نو داسې هم کولی شو او بل دا هلته نو تیار ټیبل هم رااخیستی شو دلته نه هم رااخیستی شو. ټیبل ته راشو بیا ټیبل نه راوالو موږ دلته نه رالو نیم سیریل نمبر نیم فادر نیم ایډرس او فون نمبر دا کالمونه مو پکار دي. په دې کې زه لیکم سیریل نمبر دې کې به ورته ولیکو نیم فادر نیم ایډرس فون نمبر. ٹھیک شو دې کې زه رینډم ډیټا انسرټ کوم او په هغه باندې بیا د بارډر کمانډ اپلای کوم. ٹھیک شو دا موږ سره یو ټیبل دی په دې باندې موږ دغه کمانډ اپلای کوو. دلته نه موږ ټیبل سایز غټولی شو. او دا به زه لږ ته به زه کلر وکړم. ټیک شو دا موږ سره ټیبل دی نو د ټیبل د سایډ ته چې کوم دا لاین دی د موږ بارډر وایو. ټیک ده دلته نه موږ دا کمولی ختمولی شو. ټیبل موږ سلیکټ کوو اوس راځو دلته په دې باندې ورته زه یم چې یاره نو بارډر ایټ آل نو بارډر باندې کلیک کوم نو دا نه بارډر مکمل طور باندې لرې شي ختم شي ګوره. ٹھیک شو چې بارډر ولور کو ټایپ بارډر ولور کو صرف برابر راشي لیفټ بارډر صرف لیفټ سایډ ته بارډر راشي. ٹھیک ده بارډر آل سایډ او آوټ سایډ بارډر ان سایډ بارډر دا مختلف اپشن دي دلته نه موږ بارډر ورکولی. اوس که یو کس وایي چې یاره دغه وسیم په 3 نمبر باندې چې کوم ریکارډ پروت دی دا ویم چې یاره دا 1 نمبر ته لاړ شي. دې لپاره موږ داسې کار کوو چې په دې کې موږ کلیک وکړو بیا د کیبورډ نه د الټ شفټ بټن ونیسو او بیا ایرو باندې پورته لاړ شو ډاون ایرو او اف ایرو چې کوم دا په اف ایرو باندې بر راځي داسې او په ډاون ایرو باندې ښکته راځي داسې. ٹھیک شو ګوره وسیم زی راځي بره. ٹھیک شو دلته نه موږ داسې رااخیستلی شو. اچھا دا ټیبل ما ډیلیټ کو و دلته نه یو اپشن بل هم دی ډرا ټیبل. دلته نه موږ په خپله باندې یو ټیبل ډرا کولی شو داسې ګورئ مختلف قسم ټیبل موږ ډرا کولی شو. څنګه ټیبل تاسو غواړئ دلته نه په خپله ډرا کولی شئ. هر قسم لاین تاسو دلته نه په دې کې والی شئ. ٹھیک شو
अच्छा دلته بل اپشن دی بارډر اینڈ شیډینګ. دلته موږ بارډر او شیډینګ هم که پیج ته موږ بارډر وکولی شو، د بارډر د سټایل هم چینج کولی شو. موږ وایو چې یاره بارډر ته یې داسې سټایل ورکړی شي، ګوره دغه لاین به ورکړی شي. صحیح ده. وایو چې یاره موږ پیج ته بارډر وکړو، ټوټل پیج ته، نو بیا پیج ته راشو. د پیج کې دغه مختلف بارډر دي چې کوم یو تاسې اپلای کول غواړئ. موږ وایو چې یاره دغه دې په اپلای شي، پیج دی بارډر اپلای شي. دا پیج نه دا بارډر تاو شو. ٹھیک شو. دا ټیبل به زه ډیلیټ کړم او اوس راځو دې ته، راځو دې کمانډ ته راځو. دا موږ سره د پاراګراف دپاره دی. ورځ یو پاراګراف لیکم. ٹھیک شو. نو دا موږ ته پاراګراف شو کړ چې یاره پاراګراف زموږ کوم ځای کې ختمیږي. دلته چې ما کلیک وکړو دا به ماته وایي چې یو پاراګراف دی. که زه اوس بل پاراګراف یو والمه، دا ما کاپي کړو، دلته مې کاپي کړو. ٹھیک شو. 3 پاراګرافه شو. دا اوس موږ ته 3 پاراګراف. دا ما څنګه کاپي کړو؟ ګوره دې لپاره موږ داسې وکړو، دا سلیکشن والو بیا د کیبورډ نه د کنټرول بټن ونیسو او په ماوس باندې داسې ښکته راولو. اسانه طریقه ده. یو خو دا ده چې موږ دلته سلیکټ کړو، بیا کنټرول پلس سی ووایو، یا دلته نه کاپي کړو او بیا پیسټ کړو. او په اسانه طریقه باندې موږ څنګه کاپي کولی شو؟ دا موږ داسې سلیکټ کړو، بیا کیبورډ نه د کنټرول بټن پریس کړو او په ماوس باندې ښکته ډریګ کړو. ٹھیک شو. نو دلته څو دا دې باندې چې موږ کلیک کړو، دا موږ سره پاراګرافونه ښیي. څو پاراګرافه دي؟ 1 2 3 4 5 6. دلته موږ د انټر بټن پریس کړی نو 6 پاراګراف به ځکه ښیي. دا د پاراګراف دپاره دی. ٹھیک شو. دا چې سارټینګ دپاره دی. زه ټیبل واپس رالم او د سارټینګ دغه اپشن په اپلای کوو. سارټینګ ترتیب کول ته وایي. یعنې که دا یو زموږ سره یو رو را سره ده، کالم را سره دی، او موږ وایو چې یاره دا د A نه چې کوم نومونه شروع دي دا د یو سایډ ته شي، د Z نومونه د بل سایډ ته شي، د W نومونه د بل سایډ ته شي. دې لپاره موږ سارټینګ اپلای کوو. دلته راغلو نو ته کالم سلیکټ کوو په نیم کې، بیا ټیکسټ ټایپ چې شی د موږ سره ټیکسټ دی که نه، او اسینډینګ اډر کې دا ما اوکې کو. اوس ګوره علي، عاصم، وسیم، زاهد، زبیر، دا زیډ ور نومونه یو سایډ ته کړه، د A ور نومونه بل سایډ ته کړه. موږ په هر باندې اپلای کوی شو، په هر یو کالم اپلای کوی شو. زه غواړم چې یاره په دې باندې اپلای کړم، په دې 1 2 3 باندې 1 2 3 4 5 په دې باندې اپلای کړم. نو دا موږ هم کولی شو. او زه راځم دلته بیا ته مې سیریل نمبر کې څه کار وکړه؟ نمبر دی نو اسینډینګ اډر ته واړوه. 1 2 3 4 5 ډسینډینګ اډر ته چې واړو نو په دې کلیک کوو او راشو ډسینډینګ اډر باندې کلیک کوو. نو موږ ته به دا انسي د 5 نه شروع کېږي. بیا ګوره 5 4 3 2 1 داسې. دا دې دپاره چې موږ یو ریکارډ جوړو او په هغه کې مختلف ډیټا بیا په هغه کې موږ د یو کس نوم ګورو. نو کم کس موږ ته ووایي چې یاره زما نوم د زیډ نه شروع دی، نو موږ باقي ډیټا پرېږدو، صرف هغه ډیټا وګورو کوم چې د زیډ نه شروع کوم نومونه چې د زیډ نه شروع، نو په اسانه پکې هغه ریکارډ پیدا کولی شو. دې ته سارټینګ وایي. دغه اپشن زموږ سره د اردو او د انګلیش د لیکلو لپاره دی. چې د انګلیش لیکل کوو په دې باندې کلیک کوو، د اردو لیکل د دلته نه کلیک کېږي. هغه باندې کلیک کوو نو اردو لیکل راسره دغه ځای نه کېږي. ٹھیک شو. دا ما ډیلیټ کوو، اوس دلته نه انګلیش لیکل شروع دی. که اردو لیکل باندې زه کلیک وکړم موږ سره دا لیکل د دې بل سایډ نه به شروع شي. دا موږ د اردو لپاره استعمالوو. ګوره دغه سایډ نه شروع شو. ٹھیک شو. چې دا زموږ سره اینډ دی. اینډ مطلب پاراګراف زموږ سره اخوا دېخوا وړي. یو پاراګراف زه ولیکم، دا پاراګراف دلته نه دلته زه کلیک کوم، دا پاراګراف موږ سره دلته اینډ کې داسې ځي. ٹھیک شو. او دې باندې بیک راځي. د کیبورډ شارټ کټ کې دپاره څه شی ده؟ کنټرول پلس ایم چې موږ ونو پاراګراف به زموږ مخکې ځي. چې کنټرول پلس شپ پلس ایم وایو نو پاراګراف به دې خوا راځي. دا اینډ وایي. دا باقي اپشن چې کوم دي دا بولټ دي. موږ سره بولټ موږ څنګه اپلای کوو؟ زه یو ټیکسټ لیکم، صرف یې لیکم ټایپس اف کمپیوټر میموري. ٹھیک شو. همدا به زه لږ غټ کړم او کلر به ورته هم چینج کړم. بیا راځم ټایپس اف کمپیوټر میموري موږ وایو. سیکنډري میموري ده، بل پرایمري میموري ده. ٹھیک شو. دې راز موږ بولټ ورکوو.
بولټ څنګه کو دا موږ سلیکټ کو دلته مختلف بولټ ورکولی شو دا هم ورکولی شو دا هم ورکولی شو او دا هم ورکولی شو موږ به دا اپلای کو ټیک شو رالو په دې مې کلیک کو موږ سره اوس کمپیوټر میموري کې ټایپ شو دلته زه لاندې کلیک کوم بیا د ټیب بټن پریس کوم دلته موږ د سیکنډري میموري ټایپ لیکلی شو دا کنه سیکنډري میموري کې موږ کم کم میموري دي مثال په توګه باندې زه ته لیکم ایچ ډي ډي اس اس ډي دا لیکم ٹھیک ده پرایمري میموري کې بیا څه لیکو ریم او رام دا ما ولیکو دلته دا موږ بولټ ورکولی شو دې بولټ ته موږ دا بولټ هم ورکولی شو یعنی 1 2 3 هم ورکولی شو اے بی سی هم ورکولی شو دلته چې کوم دي دا بولټس دا هم ورکولی مختلف بولټ دي تاسو 1 by 1 اپلای کوئ چې کوم خوښي بس بیا هغه استعمالوئ تاسو ټیک ده دغه بولټس ته موږ کلر هم چینج کولی شو صحیح ده د مختلفو آپشنز دي ته بولټ وایي اوس راځو په مایکروسافټ ورډ کې موږ وایس ټایپینګ څنګه کوو وایس ټایپینګ موږ داسې کار وکړو چې موږ کله مایکروفون لګېدلی د کیبورډ نه موږ د وینډو کی سره چې کله ایچ پریس کړو نو زموږ سره دلته مایکروفون آن شي موږ وایس ټایپینګ کولی شو ګوره چې زه څه وایم هغه لیکل کېږي Pakistan is beautiful country. دلته موږ وایس ټایپینګ وو دلته نه موږ په وایس باندې ټایپینګ کوو دا اردو نه سپورټ کوي ٹھیک ده کنه اردو کې موږ څه وایو نو هغه دلته نه لیکل کېږي دې لپاره موږ داسې کار کوو چې براوزر کولاو او براوزر کې موږ داسې کار کوو براوزر کولاو کو دلته موږ ولیکو پاک اردو انسټالر ٹھیک چې پاک اردو انسټال موږ کولاو کو دا فایل دی دغه فایل لینک باندې چې موږ کلیک وکړو نو دلته موږ د پاک اردو انسټالر ایکزی فایل ډاونلوډ کړو ٹھیک هغه چې موږ په خپل سیسټم باندې انسټال کړو نو زموږ په مایکروسافټ ورډ کې بیا اردو لیکل هم کیږي دا پاک اردو انسټال ما الریډي انسټال کړی دی نو زه دوباره نه ډاونلوډ کوم تاسو ډاونلوډ کوئ دلته به ډاونلوډ کې په دې لینک باندې کلیک کړئ ډاونلوډ فرام pdf5.exe دې چې تاسو کلیک کړئ هغه باندې دا به تاسو سره ډاونلوډ شي بیا موږ فانټس هم ډاونلوډ کوو یا د اردو د لیکلو چې کوم بهترین فانټ دی هغه موږ سره چې جمیل نوري فانټ به موږ ډاونلوډ ٹھیک شو په دغه فایل لینک باندې تاسو کلیک کړئ او دغه فانټس هم دلته تاسو ډاونلوډ کولی شئ او چې دغه فانټس موږ ډاونلوډ کړو دغه فانټ دي نو د اردو لیکل به بیا داسې کېږي ٹھیک شو که نه بیا موږ په دې کې لیکل کولی شو صحیح ده خو وایس ټایپینګ پکې په اردو کې بیا نه شو کولی دلته موږ سره یو اپشن بیا راځي په دې چې کوم موږ کلیک کوو موږ سره وایي چې اردو کې لیکل کوي که نه په انګلیش کې لیکل کوي دلته راځي که موږ وایو چې په اردو کې لیکل کوو ٹھیک ده په اردو کې لیکل کېږي خو موږ به د اردو لیکل د دې سایډ نه شروع کوو صحیح ده اوس دغه لیکل چې دي دغه داسې مزېدار نه ښکاري ګوره دې باندې زه فانټس اپلای کوم کوم چې ما ډاونلوډ کړي الریډي د لینګویج د چینج کېدو لپاره دلته چې کوم دا لینګویج چینج کېږي انګلیش نه اردو ته اړول اردو نه انګلیش ته اړول دې لپاره د کیبورډ نه موږ شارټ کټ کې داسې استعمالوو چې وینډو کې سره پیس پریس کړو نو زموږ سره لینګویج چینج کېږي دلته اوس لیکم جمیل نوري دغه فانټ په دې استعمالوم دغه لیکل ما سره ښکلي شو اوس ګوره ٹھیک شو وایس ټایپینګ باندې موږ اردو نشو لیکلی دلته دې لپاره موږ داسې کار کوو چې لاړ شو یو ویب سایټ دی موږ سره dictation.io dictation.io ویب سایټ موږ کولاو کو دلته به راشو دا به لنچ کو لنچ ډیکټیشن دې ویب سایټ کې اوس موږ اردو لیکلی شو هر شی پکې لیکلی شو اوس دلته د سټارټ باندې کلیک کوم او څه چې زه په اردو کې وایم هغه به دلته کې لیکل کېږي جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں کامیابی ان کی قدم چومتے ہیں ٹھیک شو دغه لیکل اوس وګوره دلته راغله دلته نه موږ دا کاپي کولی شو ګورئ دا ما کاپي کړه دلته نه اوس راوړم مایکروسافټ ورډ ته راوړم او دلته پیسټ کوم دلته ما پیسټ کړو دلته به زه سایز لږ سیوا کړم ٹھیک شو که نه او هلته به څه وکړم جمیل نوري فانټ به مې اپلای کړم دا زما سره داسې لیکلی شي نو که ستاسو اردو ټایپینګ کمزوری نو په دې طریقه باندې تاسو
ټایپینګ کولی شي په اسانه باندې. اچھا د آنلاین ټایپینګ پریکټس لپاره موږ داسې کوو یو ویب سایټ دی ټایپینګ کلب په دې چې کلیک کوو موږ دغه فیر لینک راشي دا به موږ کولاو کوو بیا دلته راشو په دې ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوو او دا مختلف پاراګراف موږ مخې ته راغلل په دې باندې چې موږ کلیک وکړو نو موږ خپل ټایپینګ پریکټس دلته کولی شو دا کوم یو ستاسو کوم یو دغه خوښي پاراګراف خوښي هغه باندې تاسو کلیک وکړئ بیا ټایپینګ پریکټس کوئ دا وګوره موږ سره په څه شي باندې پریکټس دی په ټایپ ډبلیو باندې چې ډبلیو په کوم فنګر باندې لګي ګورئ ډبلیو او www دا زموږ سره ښه بهترین ویب سایټ دی آنلاین چې موږ ته د ټایپینګ پریکټس لپاره مختلف پاراګراف راکوي یو خو دا ده چې موږ په خپل سیسټم باندې ټایپینګ ماسټر انسټال کړو ټایپینګ ماسټر موږ نه انسټال کړی موږ سره د نیټ کنیکټیویټي نو موږ بیا آنلاین دغه ویب سایټ باندې پریکټس کولی شو اچھا نن موږ د پاراګراف دغه کمانډ ویلو په را روان لیکچر کې به انشاءالله د سټایل او د ایډیټینګ کمانډ وایو او د نن ورځې لپاره همدومره لیکچر کافي و په را روان لیکچر کې به انشاءالله باقي پاتې کمانډز وایو که ویډیو خوښه شوي وي او څه فایده درته شوي وي نو د ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي تھینک یو ویری مچ